ورځم د افسانې په لوري او تقریبا هغه کوم وخت چې ما میسجونه شاملول نو په هغه وخت کې یو دوه تقریبا تر لسو پورې کسانو د بې وفا افسانې غوښتنه کړې وه او تقریبا 4-5 کسان داسې وو چې هغه یې آخري خط غوښتې وه، چا مهتابه غوښتې وه، چا تندر غوښتې وه، چا کونډه نجلۍ غوښتې وه. خو بهرحال د ټولو نه زیات پکې همدغه یو افسانه وه. نو افسانه در سره شریکومه د محمد عارف سنگین صاحب افسانه ده. ډېره ښکلې افسانه ده، ډېره په زړه پورې افسانه ده، لږه معمولي شانې اوږده هم ده، خو بهرحال ستړی کوونکې نه ده، خاطر به مو پرې نه درنیږي. په دې هیله او په دې امید چې یو ځلې بیا ستاسو د خوښۍ باعث وګرځېږي. چا چې نه وي اورېدلې د هغې به لازما خوښېږي او چا چې اورېدلې ده نو د هغې خوښه شوې دا ثبوت دا دی چې بیا یې اورېدل غواړي. ټیک ده. نو افسانه در سره شریکومه بې وفا، په دې هیله او په دې امید چې ستاسو خوښه شي. د محمد عارف سنگین. نن چې انځري ته یو داسې ځوان د سلو نوټ ونیو چې هغه مخکې نه و لیدلی، نو انځري ټوپ غوندې ووهه او ویره پرې راغله. څه کې؟ زه درته سوالګر ښکارم؟ په هیبت روان شو او لرې په ګڼو کسانو کې ځان پټ کړ. د سترګو لاندې هغه ځوان ته کاته چې لا په خپل ځای هم هغسې ولاړ و. ښځې خو انځري د دې علاقې پولیس نه وېرېده، ځکه چې د هغې سره یې حساب کتاب برابر و. خو بیا هم په دې کاروبار کې یو غم خوني دا هم کېدی شوه چې چېرته د بلې جنسۍ مخبر و او یا د میډیا کس و، خو انځري هم څه وړوکی نه و او نه دا کاروبار نن پرون شروع کړی و. ږیره برېت لا په مخ نه و چې دې میدان ته راوتی و او اوس یې ږیره کې سپین زیات او تور کم و. انځري همدغه ځوان سترګو کې څارلو چې سپینه د کاټن استري کړې جوړه یې اغوستې وه، تور پالش کړي بوټان، سور سپین مخ، کونډه بریتونه، لوړه دنګه ونه، تور پیچکي چې ډېر په ترتیب بیل بیل ویښته په تندي پروت و. دا اوس به چې انځري له کوم خلک په څښا خیرونو جامو کې ببر سر، د خیرو ډکې ږیرې، بې ترتیبه بریتونه، نري اوچ کاږه واږه وجودونه، زیړې داړې، زیړه مخونه راتلل. په دې کې هم ډېر به په ړومبیو ورځو کې په صفا سوتره جامو کې استري کړي او پالش کړي راغلي وو. خو انځري د دې یوې نه و وېرېدلی او نن پرې ویره څه چې نااشنا هیبت هم راغی. انځري لا د دې سوچونو نه راوتی نه و چې یو زوړ ګاکې مخې ته راتاو شو. ځکه ننې کا سترګې مو درپسې سپینې شوې، مونږ ستا اډې ته ګورو او ته دلته ولاړې. 200 یو نوی نوټ یې ورته سترګو ته جوخت کو. انځري نوټ د واسکټ یو جیب ته وویشته او پوڼې د بل جیب نه ورکه، خو سترګې په هم هغه ځوان خښې کړې وې چې لا تر اوسه پورې په خپل ځای ولاړ و. پوډري چې پوڼې سنبال کا نو سر یې انځري ته پورته که. نیکه یوه نوې مرغۍ هم راغلې ده. کوم ده؟ انځري په اشاره تپوس وکړو. هغه د بړ د ونې لاندې سپینو جامو والا درته ښکاري؟ پوډري د پارک یوې ګورې ونې ته ګوته ونیوه. انځري هغه اړخ ته کتل چې پوډري ورته ګوته نیولې وه. دغه 2 پالشیانې چې په خوا کې تېر شو. انځري تپوس وکړو. هو همدغه دی. ښه. انځري اوږده ساه راښکه. دا پوړۍ هغه لوړی. انځري باندې بیا ویره غالبه شوه. نه نیکه. د پوډري وښکې ښي او چپ طرف ته لاړل. زړې داړې یې ښکاره شوې، خو سلګون د هغه
انځری د پوډري په خندا پوه شو او لکه څه غوندې هم شو، ځکه چې هغه ته معلومه وه چې د مال اخیستونکي د جوماتونو نه سپلۍ پټوي، چرګې پټوي، نو د 100 نوټ یا د 100 روپو پوډر به څه چلا واپس ورکړي. انځری زړور شو او ورو ورو هغه ځوان په لاړه، د لاس په اشاره یې راوغوښته. ځوان رانږدې شو. نشه دې په کار ده؟ انځري پوښتنه وکړه. هو، ځوان جواب ورکړو. د کوم ځای نامه دې څه ده؟ نشه دې کله شروع کړې ده؟ په یوه مخه یې څو تپوسونه وکړل. ستا دې سره څه کار دی؟ ځوان مسکی شو. انځری خاموش لکه چې سوچ یې کولو چې هو زما دې سره څه کار دی. که پرېښودی شي نو دا کار پرېږده، ډېره ښکلې ځواني دې ده. دا خبره په ژوند کې په ړومبي ځل د انځري د خولې نه ووته او د ځوان سترګو کې سترګې اچولې وې. پوڼۍ راکړه. ځوان د انځري په لاس کې سلګون کېښوده، خو اخوا دېخوا یې هم کتل. انځري پوه شو چې دې چا پسې ګوري. ځه، هغه سلګون دې لاړه چې پوڼۍ له دې ورکړی و. دلته په چا اعتبار مه کوه. انځري چې پوړۍ ورکوله نو د دې بازار په باره کې څه معلومات هم ورسره ورکړل. دا ځوان نوید خان و چې څو ورځې مخکې د خپل سړي پر هر زړه د درد کمولو او د رڼا د بېوفایۍ هېرولو دپاره د دې بې ننګه نشې سهار اخیستل شروع کړي. رڼا د انګریزۍ د شعبې طالب علمه وه او د ده کلاس فیلو وه چې د ده سره د ټول ژوند د ملګرتیا وعده کړې وه. او بیا نوید خان څو ورځو نه پوډر څښل شروع کړي وو، خو دې پوډریانو سره یې ناسته پاسته نه وه کړې. او نن الله پوهېږي چې څه یې زړه کې راغله چې هم د ریل پاټلۍ طرف ته روان شو، ترته چې په ګڼ پوډریان ناست وو او نشه به یې کوله. نوید خان د هغه څادر لاندې سر دننه کړو چې 2 پوډریانو په ځان خپور کړی و. د له پوډریانو ځای ورکړ. نور هغه پوډر په پڼۍ اچول، ورته لاندې تیلې وهل او د کاغذ په نچر اخکل زده کړي وو. نوید خان که هر څو په خپله میلمه و، خو د کوربنو په حالت زار رحم راغی او د خپلې حصې پوډر یې ورته لوګې کړل. او چې 3 واړو د څادر نه سرونه را بهر کړل، نو نوید خان ته پوډریان څخه خیره نه ښکارېدل او نه ورته ډیران ښکارېده. او چې دې شیانو د هغه په نظر کې رنګ بدل کړ، نو کېدی شي چې د هغه د زړه په درد کې هم څه کمی راغلی وي، ځکه چې هغه د بړ ګورې ونې ته ځان ورسوه او ډېر په خوند یې سر په خښته کېښودو او پښې یې اوږدې کړې. نن د نوید حال بدلو. حال یې خوشګوارو. د مستقبل فکر هغه نه کوه او د ماضي رنګین تصور د هغه حال خوشګوار کړی و. هغه پروت خو د پارک د بړ ګورې ونې لاندې و، خو ګرځېده د پوهنتون د انګریزۍ شعبې مخامخ په شین چمن کې. دا د هغه د وړومبي سمستر آخري ورځ وه، بلکې آخري ورځ وي. رڼا سره اوس د هغه د دعا سلام نه تعلق مخ په وړاندې تللی و. کله کله به په نږدې کینټین کې د یوې پیالې چای او یوې سموسې ته په ګینټو ناست و. کله به د پوهنتون په پاکو جارو شوو چڼکاو شوو سړکونو ګرځېدل او بیا ورو ورو به په ژمي کې سوري او اوړي کې لمر ته. خو لږ د نورو طالب علمانو د سترګو نه پناه په ګوټونو کې ناست و. اوس د دوی دواړو سترګې د آخري کال امتحان ته وې، ځکه چې د دې نه پس دواړو یو بل سره د واده لوظونه کړي وو. په دې وادو کې روغتونې هم وو او دواړه په دې نتیجه رسېدلي وو چې مونږ دواړه د یو بل نه جدا ژوندي نشو پاتې کېدی. او که کله به د رڼا د خولې نه وخته که زمونږ په مینه کې څوک یا څه دیوال شي، نو بیا نوید خان باول د غصې نه تک سور شو او چې بیا به یې په دې دردېدونکي امکان لږ سوچ وکړو، نو رنګ به یې زیړ شو او خاموشي به پرې خپره شوه. ما خو هسې خبره وکړه، په تا بیا ته به راغله. رڼا به وارخطا شوه. ستا د هسې خبره به یوه ورځ زما د مرګ سبب شي. نوید خان به اکثر داسې ځواب ورکولو.
هغه د خپل ماضي په رنګین تصور کې غرق و چې چا د پښې نه وخوځاوه. هغه چې سرې سترګې پرانیستې، کومې چې څه نشې څه د نشې په وخت د لوګیو او څه د سوش پوش او ګیرو لکه د سکروټو سکرې کړې وې، نو په خپل څنګ کې یې انځرې ولیده. وده وې څه؟ نه. نوید ځواب ورکړو، دا واخله، دا بیل شی دی، دا ووهه چې د جنت سیل در باندې وکړي. انځري یوه پوړۍ د نوید په لاس کې کېښوده. د جنت نه خو تا راوویستم. نوید چې انځري ته سلګون ورکولو نه ګیلمن غوندې یې وکړو. څنګه جنت؟ د انځري دلچسپي پیدا شوه چې د نوید د پوره حال نه خبر شي، خو نوید یوه شېبه انځري ته نیغ نیغ وکتل او بیا موسکی شو، لکه چې زړه کې یې تېر شوي وي چې دا خوار په دې خبرو څه پوهېږي. ودرېده او پاټلۍ طرف ته روان شو. دا ځل چې نوید دا پوړۍ راښکله، نو لکه چې د بړ ګورې ونې ته جوړ نه شو، همهلته یې پښې اوږدې کړلې. هغه چې هر څومره وخت په سترګې پرانیستې وې، خو دومره پوه شو چې په نرم غوندې ځای کې پروت دی. او دا اندازه ورته وشوه چې دا نرم ځای همهغه ډیران کې دي شو. هغه ګیر چاپېره پوډریان لیده چې د ریل ګاډي د پاټلۍ نه اخوا دېخوا تښتي. هغه چغې سورې هم اورېدې، ریل ګاډی راغی. خو نوید خپله د پاټلۍ نه کافي فاصله کې پروت و. د ګاډي تېرېدو سره نوید ټول وجړه کېده، د هغه مازغه هم وجړه کېدل. د ډیران خاشي پاشي او د کاغذونو ټوکرې او پلاستیکي ریل ګاډي پسې په بیړه تر ډېره لرې لاړې. او بیا به لکه د پوډریانو یو خوا بل خوا بې ترتیبه پرېوتې. نوید د پاسېدو کوشش وکړو، خو لکه چې ډیران ورته د چمن نه ښه ښکاره شوي وي، نو همهلته یې اړخ واړولو. اوس د نوید مازغو کې بیا د رڼا تصور چورلېدو. د هغه ورځ وه چې د دوی د فاینل د زباني امتحان آخري ورځ وه، او دوی دواړو یو ځای د خپل وار انتظار کوو. ستا رول نمبر خو مخکې دی، تا ته به اوس اواز وکړي، خو خدای خبر چې زه به تر څو ناست یم. رڼا نوید ته وویل، او چې زه راوځم نو بیا به تا سره جفت کېنم. د نوید په زړه کې شرارت و. د هغه رڼا ته ښه نږدې شو. د هغه دا خیال و چې رڼا به زمان لرې شي، خو رڼا د خپل ځای نه ونه خوځېده او سر یې ټیټ کړو. ولې؟ نوید ته د رڼا دا خاموشي عجیبه ښکاره شوه. هېڅ هم نشته. رڼا نوید ته د امتحان نه مخکې څه ویل نه غوښتل. زه چې تر څو نه یم راغلی ته به دلته ناست یې، ضروري خبره مې ده در سره. نوید بلا اصرار کوو چې هم اوس ووایه چې په دې کې د پوهنتون چاچا د نوید رول نمبر اعلان کړ. نوید چې بهر راغی نو رڼا نه وه. هغه پوه شو چې هغه هم وایوې لتلې ده. لږ وخت وروسته رڼا هم راغله. هغې لاندې کتل او خپلې اوښکې یې پټول غوښتل، خو نوید شکي شو. ولې؟ نوید پوښتنه وکړه. رڼا خاموش وه. وایوه څنګه وشوه؟ نوید ته بل شک ودرېده. رڼا خاموش وه او سر یې ښکته نیولې و. د رڼا دومره حوصله نه وه چې نوید ته یې صفا ووایي، خو نوید د رڼا د زنې لاندې د کټې ګوتې نه علاوه 4 ګوتې لاندې کې او د هغې سر یې راوچت کړ. هغه ولیده چې د هغې په سترګو کې د اوښکو سمندر په موجونو. ولې څه وشو؟ نوید وارخطا شو. د هغه آواز ورو اوچتېده، او که د رڼا شونډې نه وې خلاصې شوې نو کیدای شي چې له خولې یې چغه وتې وې. نویده، د رڼا شونډې ورپېدې، خو سلګو نیولې وه. نوره خبره یې په مرۍ کې بنده کېده. وایه رڼا وایه، الله به خیر کي، ما خو پوه که نه. نوید د رڼا حوصله جوړول غوښتل. نوید رڼا د لاس نه ونیوه او په نږدې سیمټي بینچ یې کېنول او په خپله یې ورته مخامخ په چمن کې پر لت وواهه. د نوید دا خیال و که د رڼا سر ټیټ هم وي نو د سترګو په خبرو به یې پوهېږي. ډېره ګرانه خبره ده نویده، په ما خو تېره شوه، خو په تا کې دومره حوصله نه وینم
رڼا په جړا جړا کې نوید ته وویل. نوید حیران شو او وارخطا هم. وایه چې په تا تېره شوه نو په ما دې اور بل شي. نوید د لږ سوچ نه پس وویل هغه خپله وارخطایي د رڼا نه پټول غوښتل. زمونږ ټوله کورنۍ لندن ته روانه ده. رڼا په سلګو کې وویل د همیشه دپاره. دا یې ډېر وخت پس وویل. څه د نوید لکه چې په خپلو غوږونو باور رانغی، خو ډېر زر ورته یاد شو چې دوی ټولو سره د لندن شهریت دی. د نوید په خپلو اوښکو زور ونه رسېده او بې ترتیبه د یو بل نه وړاندې وروستو لکه د پشکال د باران د هغه جولۍ ته پرېوتې. او زموږ واده؟ دا تپوس نوید د ډېرې اوږدې خاموشۍ نه وروسته وکړو چې رڼا سره یې د سلګو نه سوه بل ځواب نه و. نوید چې د رڼا او د خپل د ایمې سندونو د پوهنتون نه راواخیستل او رڼا ته یې د استولو نه مخکې فون وکړو چې هغې ته په اول نمبر راتلو ګولډ میډل ورکړی شوی دی. ورته یې مبارکي ورکړه. رڼا خو مبارکي واخیسته ولې څه خاص د خوشحالۍ اظهار یې پرې ونه کړ. نوید شکي شه. د رڼا نه یې تپوس وکړه څه چل دی؟ ولې خوشحاله نه شوې؟ دا مبارکي څوک داسې اخلي؟ د دې ټولو پوښتنو په جواب کې رڼا دومره وویل نویده ډیګري زما په پته راولېږه او فون یې بند کړو. نوید ډیګري واستوله او اکثر به یې رڼا سره په فون یا نیټ رابطه کېده، خو دا په آخري ځل چې نوید فون وکړو نو سړي اوچت کړو. څوک خبرې کوي؟ دا د رڼا په نمبر د سړي آواز و. زما نوم نوید دی، د پاکستان نه خبرې کوم. رڼا سره مې کار دی. ما ته رڼا ستا په باره کې ټولې خبرې کړي دي. زه ستا او د رڼا د ټول تعلق نه خبر یم. زه تنګ نظر نه یم. زه پیدا شوی او لوی شوی په لندن کې یم. نن د رڼا نه فون کور پاتې شوی دی. ما ته موقع په لاس راغله چې تا د ټولې کیسې نه خبر کړم. رښتیا خو دا دی چې ستا د فون اورېدو نه پس رڼا ډېره پریشانه وي او څو ورځې تنهایي کې ژاړي هم. که په رښتیا رڼا سره مینه کې نو هغه هېره کړه، ځکه چې رڼا اوس زما د کور عزت دی. د سړي لهجه خو ډېره نرمه او مؤدبانه وه، خو هره خبره یې د نوید په زړه لکه د تیره خنجر لګېده. په نوید سر تاو شو. یخه خوله پرې راغله. یو نااشنا لړزان ټول بدن ونیو. هغه ډېر کوشش وکړو چې موبایل د غوږ نه د واسکټ تر جیبه یوسي، خو موبایل لاندې په ځمکه پرېوته او چې لږه ساه یې په خپلو لاسو کې راغله نو یوه پښه یې په موبایل کې ایښوده او د ټول بدن زور یې په دغه پښه راوړو او د پاسه پرې تاو شه. او جوړ هم په دغه ورځ ورته قسمت د دې پارک لاره سمه کړه. اوس د نوید واقعي چې رڼا هېره وه، دنیا ترې هېره وه، ځان ترې هېر و، او که څه ورته یاد و نو هغه د پوډرو د لوګي ضرورت و او بس همدا د نوید حال او مستقبل و. هغه د نورو پوډریانو په نسبت ځان له په اسانه د پوډرو خرچه پیدا کولی شوه. اوس د هغه ویښته ږیره برېت اوږده شوي وو. واړه ماشومان مې دي. بیبي د الله په نامه د بچو د سر صدقه راکړه. د وړې لور مې د ګردې اپریشن دی. غریب یم، مدد را سره وکړئ خانجي. او د دې نه علاوه د وړو غلاګانو چل هم ورته. د هغه د کوږ وږ وجود، زیړو داړو، زیړ مخ او څخه خیرن اوږدو ویښتونه په اسانه اندازه کېدی شوه چې نوید د پوډرو په دنیا کې د 8 کالونه کم نه دي تېره کړي. نن چې په چوک کې باتۍ سره شوه او نوید آخري موټر ته نږدې شو. د موټر مخکې سیټ کې خواره ویښته سرې شونډې بیبي ناسته وه. نوید ورته یو اوږد کاغذ سترګو ته ونیو. بیبي ښځه مې هسپتال کې داخله ده، د قرآن پاک حافظه ده، د تریخې اپریشن دی. دا د اپریشن سامان یې راته لیکلی دی. غریب یم بیبي، بېوسه یم، واړه بچي مې دي، مدد را سره وکړه. په ژوند او مال حال کې دې برکت شه. خدای خبر چې نورې به یې څومره اوږدې دعاګانې کولې چې بیبي ترېنه کاغذ واخیسته. دا خط ورته آشنا
اشنا ښکاره شو. لکه چې مخکې هم د دې لاس لیکل لوستی وي او چې سوالګر ته یې ډېر وخت غور سره وکتل نو د نوید د پوزې په پیچ وخم کې څه خاص فرق نه و راغلی او نوره نوید ته په یو نیغ زیر شوه. د نوید تمه غوندې پیدا شوه او بیا یې دعاګانو له زور ورکړو الله دې د بچو د غم نه وساته بیبي بېروزګاره یم د یوې ستنې اخیستو وس نه لرم. یو څو ټکي دعا یې ورته انګریزۍ کې هم وکړه او دا د نوید هغه خربه وه چې کله به یې سفید پوش غوندې کس ولیدو نو د موقع مناسبت سره به یې استعمالوله او په دې خربه یې بوده کوله. ښځه د نوید په سترګو کې سترګې واچولې. نویده ته؟ نوید خپل سر دواړو طرفو ته وسانډه. هغه ته یاد نشو چې دا آواز هغه کله او چېرته اورېدلی دی، خو چې دویم آواز راغی نویده زه رڼا یم پاکستان ته راغلی یم. هغې نوید د لاس نه ونیو خو هغه ترېنه په جړک لاس راښ که په اړنګ دوړنګ قدمونو د پاټلۍ په لور روان شو. نوید تیندک شو. بې وفا ځان سره یې وویل. بل ځای کې بل تیندک سره یې بیا د خولې نه بې وفا ټکي وخته. بیا یې سر دواړو طرفو ته وخوځو. د هغه په زړه کې ورغلي زخمونه بیا تازه شو او چې درېیم تیندک یې وخوړو نو د ریل پاټلۍ وه. نیم د پاټلۍ مینځ کې او نیم دې خوا پرېوته. ریل ګاډي دومره رانږدې شوې و چې د هغه د نشې انډیوالانو صرف خپلې سترګې پټې کړې او بله لحظه کې د بازار خلک تر لرې لرې په پاټلۍ ګرځېدل او د هغه د وجود دانه وانه اندامونه یې راټولول.